منځونو باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر ارشادات فرمایلی دي. د سهار 2 رکعاته مونځ چې دي دې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي د سهار دا 2 رکعاته مونځ چې دی دا د دنیا نه او دنیا کې چې دا څه دي د ټول نه غوره دي. همدارنګې د ماسپښین مانځه باره کې چې 4 رکعاته ترې مخکې دي هغې باره کې فرمایي من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وای 4 رکعاته چې ماسپښین نه مخکې څوک وکړي او 4 ترې وروسته څوک وکړي نو الله تعالی به یې په اور باندې دا انسان حرام کړي. همدارنګې د مازدیګر مانځه باره کې هم دغه هسې راغلي دي رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وای د مازدیګر مانځه نه مخکې 4 رکعاته مونځ وکړو الله تعالی دې په دغه بنده باندې رحم وکړي. همدارنګې ماښام باره کې مخکې 2 رکعاته مونځ. اکثره خلک ماښام اذان چې وشي د واره فرضي مونځ کوي. اکثره جوماتونو کې داسې کوي چې اقامت کوي د واره ودرېږي په مانځه باندې. سنت طریقه دا ده چې باید 2 رکعاته مونځ وکړی شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بین الاذانین صلاة بین الاذانین صلاة بین الاذانین صلاة. نبی کریم صلی الله علیه وسلم 3 کرته دا وفرمایل چې د 2 اذانونو ترمنځ پکې مونځ دی. 2 اذانونو مطلب دا دی چې اقامت او اذان دې ترمنځ باندې تاسو مونځ وکئ. 3 کرته نبی علیه السلام صحابه ورته وویله. په آخر ځل یې وویله لمن شاء د هغه چا دپاره چې خوښه شي. نو دغه لمن شاء ټکي د وجې نه سنت طریقه ده وګرځېدله چې باید 2 رکعاته مونځ د هر اذان نه وروسته سړی وکړي اقامت نه مخکې. همدارنګې د وترو باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډېر ارشادات فرمایلي دي چې تاسو وتر وکئ. بلکې اکثره بعضې علماو دې وترو ته واجب ویلي دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله تعالی فرمایي وایي چې څوک همیشه دپاره دا وتر پرېږدي د دې به شهادت نه قبلیږي. او بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي 12 رکعاته مونځ چې څوک وکړي نو الله تعالی به وله په جنت کې کور برابر کړي. نو هغه 12 رکعاته مونځ په شپه ورځ کې هغه دغه دی چې سهار 2 رکعاته مونځ دي او د ماسپښین مانځه نه مخکې 4 رکعاته دغه سنت دی او 2 رکعاته ترې وروسته سنت دي. او همدارنګې د ماښام مانځه نه وروسته 2 رکعاته سنت دي او د ماخوستن مانځه نه وروسته 2 رکعاته سنت دي.